بسم الله الرحمن الرحیم. راځو یو لسم درس مې په ورډ کې د پاراګراف ګروپ شروع کیږي. سیسو د دې در مخ به زه یو واری ورډ را خلاص کړم. په ورډ کې به څه لیکنه وکړم ځکه په ورډ کې موږ دغونه تیزه لیکنه نس کولای. سیسو دلته به ولیکم څه لیکنه غټه که رند مساوي قوس خلاص که قوس چې خلاص کې یو 300 پاراګراف ورکړي انټر یې که کنټرول یک ولې نه کې دلته مې شروع کړی دی ډي نه دی انټر یک کنټرول یک کنټرول ایکس یک دی بند که راسه په ورډ کې دا کښېږده په ورډ فټ کې ښه. اوس راځو فرض که دلته لومړی موږ څه لرو الاینمنټ لرو. ښه دا په ورډ سره په کمپیوټري نړۍ کې ایستودوري ته څه ویل کېږي؟ ایستودوري پېژنئ؟ وزغله وزغله چپه او رسته طرف ته شه مابینځ ته راسه رستې خوا ته راسه چپې خوا ته ولاړ سه. انګلیسي خط باید همیشه د چپې خوا شروع وي دې ته الاین لیفټ ویل کېږي. سیسلو او عنوان باید همیشه په مابینځ کې لیکلی دې ته سنټر ویل کېږي او پښتو د رستې خوا شروع کېږي دې ته الاین رایټ یا رستې خوا ویل کېږي. سیسو او دغه ګرد دې خوا ته دې خوا ته دې ته الاینمنټ ویل کېږي. سیسو نو دلته موږ الاینمنټ درې دانې لرو دا د چپې خوا دغه مابینځ ته ګوره کمپیوټر یې مابینځ ته راوي فرض که دا عنوان دی. سیسونه او دا پښتو د دې خوا د رستې خوا دا د شروع سوله مګر دې ته بیا جسټیفای ویل کېږي. سیسونه د دې شارټکټونه څه دي؟ د چپې خوا د کنټرول ال دی د مابینځ د کنټرول ای دی د رستې خوا د کنټرول آر دی. سیسو د جسټیفای د چې بیا دی هغه کنټرول جی دی. سیسو جی. اوس نو فرض که ما دا انتخاب کړل دا لیکنه ګورئ دا چې کله انتخاب کړل ته شو ته متوجه سئ دا خوا سره کم مستقیم لیول یې جوړ دی مګر دې خوا ته غاښې غاښې دی. په منوګراف کې همیشه درته وایي لیکنه دې جسټیفای که چې د دواړو خواو یو موډ راسي یا کنټرول جی ووهه او یا هم راسه څه شي وکړه راسه پر دغه جسټیفای باندې کلیک وکړه دا دا رقم یو رقم راشي. سیسو دې خوا ته زه په دې پاراګراف کې درېږم دلته موږ څه لرو دې ته چې ودرېږئ دې ته وایي پاراګراف شو دي پاراګراف ډیالاګ باکس د پاراګراف ډیالاګ باکس ښکاره کړه. موږ دلته یو ایډنټینیشن لرو بل سپیسینګ لرو. سیسو ایډنټینیشن انګلیسي کې ته کوم یو ویلې ده انګلیسي تا ویلې ده په انګلیسي کې ایډنټینیشن پېژنې د پاراګراف او انډنټ د پاراګراف په قوانینو کې چې ستا کله چې کتاب لیکې د پاراګراف لومړی لیکه باید 15 سپیسه د نورو لیکو څخه مخکې شاید په غټ کتابو کې ملدلي سیسونه دغه اوله لیکه د کتاب دغه نورو لیکو 15 سپیسه مخکې یعنی نیم انچ. سیسونه دلته یو ایډنټینیشن هغه دی او بل سپیسینګ دی یعنی د لیکو یا پاراګرافونو تر مابینځ فاصله. سیسو ایډنټینیشن یو لیفټ بل رایټ بل فرست لاین لرو. سیسونه فرض کړه کله ناکله مجله ملدلې د دغه د دلته شروع دا پاراګراف په دې ځای کې تصویر دی چې دې خواته د تصویر اړوند بحث پر کړی د مجلې کې. سیسو زه راځم دا انتخابون چې انتخاب مې کړ دلته راځم ورته څو کدرې دې خواته راسه دلته یار راځم د میجرمنټ اړوم. سیسو میجرمنټ ویو ته راسه سانتي متر ته واړوه السلام علیکم. سیسه دلته زه راځم د میجرمنټ چې ته واړوئ که نه سانتي متر ته واړوئ. سیسو هم ته راځم د پاراګراف را خلاصوم څو سانتي یې دې خواته کوم فرض که 15 سانتي راسه 15 ولیکه چې 15 دې ولیکې اوکې که چې اوکې دې که ور 15 سانتي دا دې را دې خوا څو دلته راولاړېږم یو دانه چې سره راولم تصویر سره راولم. سیسو فرض که کومه دې تصویر ډاونلوډ ته راځم دغه تصویر سره راولم اوکې څونه کښنی تصویر راغلی. څه بیا موډل تصویر سره راغلی دا بیا ستاسو کمپیوټر کې وګورئ دا تکثر راځي. سیسو او کمپیوټر جام دي سم کار نه کوي.
سرخم په خلاصو دته انډنټینیشن لیفت ویل کیږي دلته بیا دته بیا چش ویل کیږي انډنټینیشن رائټ راسه درسته خو هم دونه کده را ټول سیسلو بیا د افسر اخلاص کې چې اخلاص کې دلته بیا فرست لاین موږ لرو سیسو فرض کړه دا ګرد ورزوم چې و مې ورزول ډیلیټ کا اوس نو د پاراګراف د قوانینو چم په کوم دغه اول لیکو مراسه زوګ درې مخته کا 15 سپیس یعنی 0.15 سپیس سیسل راسه وکي که ګوره 15 سپیس دا راځي خو سپیس چې ول کېږي دغه د دوه نمون تر مابین فاصله اجرا کوي دا وشته بټن د دې سپیس ویل کېږي بیا لاندې مرچ لرو سپیسینګ لرو اوس کته چې ته متوجه سي د لیکو تر مابین فاصله مې ګوره نسبت د پاراګراف دوه پاراګرافونو تر منځ فاصله ته لږ ده سیسلو زه دغه انتخابوم په دې پاراګراف کې درېږم دلته راځم سپیسینګ ور ډیرون څو کوم او یو نیم یک راسو کې چې وکړي کله د دوه سره لري یعنی د لیکو تر مابین فاصله ده دلته لاندې سوای کزه چې راسم دلته د څو پاراګراف انتخاب کوم دا چې انتخاب کړل دا راځم دلته چې کوم دا لاین یو کوم چې تر څو یو رقم سي ګوره اوس د لیکو تر مابین په فاصله کې فرق نشته سیسلو دا فرست لاین راسه دا صفر کا دا راسه صفر کا اوس راسه دا ورکی اوس ګوره فاصله یو ډول سول زرا زم د پاراګرافونو تر مابین په فاصله ګوري فرق شته نسبت لیکو ته دا را خلاص کړو ته اټ دا اټ غیر فعال کوي کېک اوس د پاراګرافونو د لیکو تر مابین په فاصله کویږي نو یعنی د پاراګرافونو تر مابین فاصله او لاړ ډیلیټ ولا سیسو لاندې بیا مرشش لرو داغه څخه ورسته بیا لاندې الاینمنت هغه جسټیفای واغه چې مو ویل فرغه باندې بحث سیسو یو ځای بل مهم په دې ځای کې ستاسو سیسو کله نه کله کنټرول او هم دا ټول چې کوم کنټرول یې کسه فرض کړه په دې ځای باندې مرشش لیکو نیم دی سیسلو راځه راځه دی خواته پر دغه 14 باندې شش لیکو آی ډی لیکو انټر کې پاس کدا جان دی آی ډی اوس دا ټپ وها دلته برازي دا آی ډی به لیکي بیا به انټر وای خان به ورکه بیا به ټپ وای دلته برازي آی ډی به بیا لیکي انټر به ټپ دغه ټپ بیا 15 سپیس په یو پلا غوړ سیسو دغه دا خاطر بټن موږ لرو دغه د ټپ باندې په اکسل په ورډ کې په اکسل کې خو خپل اکسل خانیه لري د ټپ په واسطه د یوې خانیه زبري خانیه ته بس دا سیسه سره مګر په ورډ کې چې بیا دی هغه کله جدول ولیکي بس د یوې خانیه څخه بلې خانیه ته ځان رسي سیسه دا د ټپ وسایده اوس نو ته پرڅ کې په موسیقه کې کار کوي کټونه ویډیو ویشلې دي دا غوي نمو تذکرې شمیره لیکي بس که جان دی او نو ټاپ وها د مرضی په نیم ساعت کې هغه بیچاره درته ولاړ بیا ته د تذکرې شمیره وای بیا به خان وای بیا به ټاپ وای د تذکرې شمیره له مرضی څونه ستړي ده په دا رقم خلک درته ولاړ یا نو لنډه لار دا ده چې راځه پاراګراف را خلاص کا ټاپ را خلاص کا درته تو وایا وا ټاپ د څونه غورځه راځه څوته 12 نیم ته راځه و 12.15 ته راځه سیسه راسه سیټه کا سیټه کی راسه وکیکا چې وکیل کی وس پر دې ځای دا ولاړیا سیسه نه پر دې ځای ولاړیا فقط راسه جان ټاب یو پلاو آی ډی ورک انټر و خان ټاب یو پلاو آی ډی ورک انټر کا بیا مثلا طاهر ټاب یو پلاو آی ډی ورک څول وسایسو دا په ورټ کې دی په دغه کې دی په ورټ پات کې دی په ټاپ نظر خلاص د دې څخه ورسته بیا موږ لا چش لرو دغه بیا هغه کیسه د مخ چې مو ویل سیسو فرض کړه زه کنټرول وی کوم دا لیکنه مې دلته راوړل سپیسینګ چې مو وایي سیسو زه دا یو پاراګراف مخ ته کوم راځه دا خوشاله بیا دې خاطر وځه سیسو بیرته دې خاطر راولا ګوره دلته بیا موږ چش لرو بولیټس یا نمبرینګ لرو فرض کړه دلته کوم افغانستان چې مو لیکل دلته مثلا کابل دلته مثلا روزګان سیسو روزګان دا چې مو لیکل دا زره زم چې کوم لیست واره جوړوم راځه څه موډ لیست غواړي دا ټیک ټیک غواړي دا یو دوه درې غواړي رومي کښنه حساب غواړي غټ ای بي سي غواړي کښنه ای بي سي غواړي که رومي غټ حساب غواړي سیسونه د خاطر موږ بیا چې لرو دا بیا د لاینونو د پاراګرافونو تر مابین ځکه فاصله څخه بحث کوي یو نیم یک دونه ک اټ لاس پټ سپیس بیا افټر پاراګراف دا هر پاراګراف ورسته لاس پی ټی سپیس ور اضافه کوي کم کسې ک غیر فعال هغه له کابل چې موږ ډیلیټ کړه ک فعال هغه بیا ورسته ستا سر بخلاصون کنټرول یې کړه ټول ډیلیټ کړه د خاطر موږ د انزرت ګروپ ته راځو انزرت ټول د داخلي دوه څخه بحث کوي تصویر ته راوړه پینټ څخه شی ته راوړه د سات او تاریخ ته راوړه او انزرت اوبجیکټ ته راوړه سیسونه پس که تصویر زو ته راوړم راسه پر پکچر باندې کلیک وکړه ګوره دلته موږ شی لرو دا چینج پکچر او ریسایز پکچر ګوره دواړه غیر فعال دي سیسونه دا به کوم سرعت کې پاله کیږي اوس وای یو تغییر کا تصویر بل وای چې شکل ریسایز کښنه بیا نو تصویر لست چې شي دی فعال سیسونه راسه پر
پکچر باندې کلیک وکړه یو تصویر راواخه فرض کړئ یو تصویر کوم دی ډاونلوډ باندې کلیک وکړه چې تر شواسه تصویر کوم دی دا تصویر تر راوړل راسو کېک او پینځه دي کې دا تصویر د ما تر راوړي وز د چینج او ریسایز بیا کار وکړي سیسونه دا زموږ د تصویر را تاکسو راسه کنټرول ای ما بینځ تر راوړل کنټرول ال رسته خو تر راوړل کنټرول ار چې په خو تر راوړل دا رقم یې وزه بیرته دا ډیلیټ کړ سیسونه بیا راځو پینټ فرض کړئ ته یو مکتوب ولیکئ کنټرول ای دا د عنوان دی د مکتوب او دا مې بیا موضوع کنټرول او دا موضوع سره سیسونه لاندې با احترام د پلانې په امضا سره سیسونه امضا چې تر راوړي راسه پر پینټ باندې کلیک وکړه پینټ بدل تر اخلاص دلته شایسته امضا وکړه راسه دا چې دا بند کا امضا بدل تر راسي سیسو دا خالي د امضا څخه هم نه دی دا پینټ ته کولای شي تر کله دا بیا موږ ورسته وایي سیسو دا سفر اده کړه رقم نقشې موږ په دې ځای کې شایسته ته پاس کوي یو میز ولیکو ګلان ورکړه چې شو کنه نقشې جوړ کړه بل دا کاراو سیسو بیا ته سبا وای د خیر د دې ورپاړه ورسته بیا هم سر په خلاص پینټ باندې سیسو ساعت او تاریخ ته ضرورت پیدا شو دا موډ غواړي کوم ډول په کار دی راسه وکي که بس تاریخ ترالی یو ولس بجې دي څو بالا سیسو دا دي اتويشت والا آفرین کنټرول یې کړه دا ډیلیټ کړه د دې څخه وروسته انزرټ آبجیکټ لرو دا موږ په ورډ کې لرو په ایکسل کې لرو په پاور پوینټ کې لرو او په ورډ کې لرو دا چې را خلاص کی موږ کولای شو خپل ورډ ګوري موږ ویلو چې د ورډ لږ پورته دی او د ورډ راکښته دی در اوسه چې موږ ویلې دي د ورډ په فرق نه کړی خو نه مې لیکنې ترنګ ورکولای شو نه داسې ډیزاین مې جوړ کړ جدول مدول مې نقل کې جوړ اوس دا دې ځای ته ورسېدو اول مایکروسافټ اکویشن 3.0 موږ لرو د دې په واسطه موږ ریاضي لیکلای شو سیسونه او دغه څخه وروسته راسه هغه مهمترین شی چې موږ اکسل لرو کولای شو د استفاده کوو سیسو راسه اکسل جوړ خلاص کا چې خلاص کې په اکسل کې دلته ولیکه فرض کړه نو نمبر دی سیسونه بیا دغه وروسته چې لرو نیم لرو او اف نیم لرو دغه وروسته جاب لرو بیا سالری لرو سیسونه دغه وروسته بیا موږ لرو بانوس لرو چې بانوس او ټوټل لرو سیسو انټریکا اول کس دی چې دی جان دی خان زوی دی پایټ کې وظیفه ده ماشه څو دی دونه دی بانوس جایزه چې ده غدیر شپې ده ټوټل را سره و بس په دا رقم سیسو انټریکا چې انټریکا را سره ټوټل دی چې کوم راکاش کې دی خو چې اتومات را و بس دوهم نفر لرم فرض کا هغه بیا مثلا ام علي دی د جان زوی دی هغه بیا منیجر دی سیسو منیجر دی د څو معاش دی 2000 افغاني معاش دی او دغه چې دی 2300 دی پیسې دا راسه بیا جایزه بیا بل کس دی راسه د نمونه سوار کړل دا وظیفه د معاش ورکړ فرض کړه دونه دی او بیا راسه دغه دی جایزه د انټریکا اوس راسه جدول جوړ کړئ جدول چې جوړیه راس آل بارډر انتخاب کړه دا چې انتخاب کړل راس دلته دا انتخاب کړه دلته یو ډول رنگ ورکړه دا هیډر ته دا رنگ ورکړي دلته راس ټوټل راو بس سیسونو کوم دي ټوټل باید په کوم ځای کې راوځي دلته یو دا ټوټل سو شي دلته ټوټل راو بس کنټرول انټر ووهه کنټرول انټر الټ انټر ووهه انټر سنټر دې کړی دلته الټ انټر ووهه دلته راسه دا مرچ کوته سیسو مرچ چیرې دی چاته معلوم دی دلته راسه دلته نه دی دلته را خلاص کړه مرچ دلته ټول کې ټوټل ته یو رنگ ورکړه اوس راسي دی بند هغه جدول د دې زموږ وخت پټه سیسو کله چې بیا تغییر پکښ راولي مخکې موږ ودې کې جدول نسو لیکلای سیسو مګر اوس دا یو شپه سویا جدول کې لیکل کیږي کله چې تغییر راولي را خلاص کې بیا په اکسل کې کار کوي فرض کړه دا بدلوم څنګه کوم دا رنگ وراړوم دا رنگ ژړ رنگ تاړم راسي سیدا بند کا بس چې کلوز کله صف تویټ شي نه غواړي سیسونه بس دلته راځي بیا دا را خلاص کړه دا رقم د ورډ لیکنه ته کولای شي ورډ ته راوړي پبلشر د خاصه ډاکومېنټ ول ډاکومېنټ د ورډ پټ سره ته راوړي شي دا شی څه ته کولای راوړي خو د ټول هغه مهم څه موږ استفاده کوو موږ چې دی اکسل دی هغه د راوړي بل کریټ فرام فایل دی ګوره زه غواړم د یو بل فایل لیکنه ټول د ته راوړم فرض کړه یاري ورډ خلاصوم دا ورډ مې خلاص کی دا نوکا کوم دی ورډ خلاص کړ دلته به زه څه لیکنه کې وکم مساوي رین کوس خلاص کړ کوس باندې انټر کړ کنټرول اس یې کړی په ډیسکټاپ باندې چیرې کېږي ډیسکټاپ چیرې دی
راسه ډیسکټاپ انتخاب کړه د چش په نامه یې جوړوم د 111 دا په نامه ما جوړ کړي. اوس راځم په ورډ پټ کې درېږم دا بندوم صحیح شو دا ورډ دی دا چې ورډ دی دا راځم انسرټ اوبجیکټ ته راځم کریټ فرام فایل دا چې جوړ کړي راسه پر براوز باندې کلیک وکړه دلته راسه چې دی په ډیسکټاپ باندې د یو په نامه صحیح شو دا غتی صحیح شو راسه اوپن کړه چې اوپن دي کې راسه دا وکړي چې وکړي کې هغه په ورډ کې چې موږ کوم لیکنه کړې هغه دا د ټول دلته راغلی صحیح شو کنټرول یې کړ ډیلیټ کړ کنټرول وی کړ په خواني لیکنه مو ته راوړه دې خواته بیا موږ چې لرو فایند لرو دا می سر په خلاص دي د پلس مین سر په خلاص دي سلیکټ آل می سر په خلاص دي راسي ویو د ویو څخه زوم ان نږدې کا زوم اوټ لری کا سلپ ساده راوله رولر د خط کش ورکه رایا ولا سټیټس بار دا لاندې ویني دا زوم سلایډر ودا شي زلني ورکه کا رایا ولا د خواته ور ډراپ ګوره ورډرافټ د درې ډوله دی یو نو رافټ دی بل رافټ ټو وینډو دی بل رافټ ټو رولر دی رافټ مې په نوټ پاډ کې درته ووایي چې شي ولو افتله دا ورډرافټ چې شي په نوټ پاډ کې نه دې ویلي ښه دې لیکلي ملک نه بس راشي به منکر وایي دا په نوټ پاډ کې داسې و چې سر یې نه راګرځېدی د لیک ته ښه مګر دلته درې حالات دي یو وایي نو رپ هغه یې که سر دې نه راګرځوي بل وایي رف ټو وینډو در دغه ځای او در دغه ځای دا لیکنه راته ولیکه بل وایي رف ټو رولر د خط کش په اندازه راته جوړ کړه که نو رف کې ګوره دې خواته موږ دغونه تللي یا وینې دا د خط کش راکړی دلته که اوس هم پر دې ځای ودرېږې بس دی مستقیم روان دی یا راګرځي نه ها وینې وار په وار دا اکشنه کېږي مګر که راسې رفټ وینډو یې کې تر دغه ځای او تر دغه ځای صحیح شو راسې ګوره په دا ځای راکاټ شي صحیح د سکرین په نه مګر دلته چې راسې رفټ رولر یې کې بیا د خط کش په اندازه دی میژورمنټ یونټ څه شی دی دا میژورمنټ یونټ د اندازه کولو واحد هو وی سانتی متر متر افشان کلاوي شیشه اندازه کول وای د نه سره یو نه مځکه د متر کې دغه صفه ګوره د صفې د اندازه کول واحد د تشي ګوره راسه و سانتی متر دی انچ ته واړو ګوره یو انچ ته ونسلو راسه فیک فاینچ ته واړو دا به لکه ملي متر فیکس به دغه لږ چې څه کوشنه دي ته واړو متر نسا اوسه بیا څه ماشین دا خو به خدای کسلو په ځکه بس دغه